سلامونه د غټ اختر غټي خوشحاليانې مو مبارک شه او تاسو به کتلی چې په ټوله نړۍ کې نن اختر ومنځلی شو خو چېرته به تاسو نه دا سرې وینې لیدلي په ویډیوګانو کې په ټیک ټاک کې نه به هم دا چاړې لیدلي دا د مهذب خلکو طریقه ده څنګه چې دا قرباني کول سنت ابراهیمي ده نو دغه رنګي صفایي کول چې کوم دی دا هم یو سنت دی په کار دا چې مونږ د صفایي سره په ښه طریقه باندې په احسن طریقه باندې قرباني وکړو او په هغې باندې څه نمایش ونه کړو ځکه چې کوم شی چې ریا جوړه شي نمایش جوړه شي نو هغه الټه نقصان کوي دویمه کله چې موږ سوشل میډیا ته دا شیزونه راوړو نو په دې باندې د ماشومانو ذهن چې کوم دی هغه خرابېږي ډېر هغوی یریږي ایون سوشل میډیا هم دا شیزونه ډیلیټ کوي که تاسو کتلي په دې مخکې ورځو کې د یو په سیند کې د یو اوښ نه هغه خپه کړ شوې وه او ټوله دنیا او پاکستان هغه دومره هایلایټ کړه ځکه چې دا په یو وی چې دا ظلم شوی دی نو چونکې اوس د بهر نړۍ خلک دا خبره نه انډرسټینډ کوي چې سنت ابراهیمي څه ته وایي قرباني څه ته وایي که موږ دا شیزونه هغو ته اپلوډ کول شروع کړو هغوی به الټه موږ ته د کرکې په نظر ګوري بد نظر به راته ګوري نو په ښکلي خوند رنګ باندې سنت ابراهیمي پوره کوي قرباني وکړئ د هغې سره سره صفایي ډېر زیات خیال وساتئ ماشومان ته لرې ساتئ چې ماشومانو په دې باندې نظر نه کېږي او ټیک ټاک یې ویډیوګانې او دې شیونه بالکل قربانۍ په ټایم کې د وینو په ټایم کې د چاړو په ټایم کې دا بالکل مه کوئ د دې نه صرف چې کوم دی موږ خپل هغه دغه خلکو د خلکو چې بل خلک دا خبره نشي انډرسټینډ کولی او موږ ته الټه د کرکې په نظر باندې ګوري بل دا لوی اختر موږ ته د قربانۍ درس راکوي پکار ده چې موږ دا قرباني په اصل عمل کې زده کړو صرف د ځناور او د څاروي قرباني نه ده بلکې هر هغه شیز چې هغه نور انسانانو ته نقصان رسوي که هغه ستا غوسه ده که ستا انا ده که ستا دروغ ویل شو ستا میم زرما ټول زما دا عادت شو دا ټول چې څومره عادتونه دي چې دا موږ قربان کړو په دې موقع باندې موږ ځان سره واده وکړو چې موږ یو داسې انسان جوړ شو چې ځان دپاره او ټول عالم دپاره د فایدې سبب جوړ کړی شو په لوی الله باندې مې سپارم د لوی اختر د لوی خوشحالۍ مو ډېر ډېر مبارک شه سلامونه